زما په غم زما سره سمه ژاړي. زما په غم زما سره سمه ژاړي، دا یو عادت زما د مور ښه نه دی. او رقیب زما غوندې په یار مین دی. رقیب زما غوندې په یار مین دی، دا یو عادت یې ښه دی، نور ښه نه دی. د سکون راډیو درنو لیدونکو او اورېدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیس او د صحت په کالیو کې به نغښتې وای. شاعرانه بنډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې د تل په څېر ټکور ظاهري راغلی. په دې خپرونه کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ له شاعرانو سره د هغو پر شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نن راسره خپرونه کې ارشاد انصاري دی، شعرونه به ترې اورو، ژوند به یې پوښتو، کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. ارشاد صاحب په سلام او هرکلی کوم. زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست. ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب، تاسو ته سلام. د سکون راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، په دې هیله چې ښه به یاست. ډېره مننه ارشاد صاحب. څوک دی، چېرته زېږېدلی دی او څومره زده کړې یې کړي دي؟ ډېره مننه، خیر ویسي. زه د هلمند ولایت د بشران په سیمه کې زېږېدلی یم. ښاروالۍ پسې اړوند سیمه ده. زده کړې مې تر 12م ټولګۍ پورې کړي دي. وروسته د اقتصادي مشکلاتو له وجې په نورو زده کړو نه یم توانېدلی. ډېره مننه ارشاد صاحب. ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله ډېر ښه دی، بهترین ژوند دی، زموږ د خوښۍ ژوند دی. ډېره مننه. راځئ یو غزل به درنه واورو، بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو. ډېره مننه. غزل به درته وایم چې زموږ مینه د نامه و بدېدو ته ځي ماښام دی، خبره د یوې خولې څه و خولو ته ځي ماښام دی. زموږ د هنرونو د ښار ځوانه سندرماره، هنر دې د مین زړه ویښېدو ته ځي ماښام دی. دا بیت بیا ډېره مننه. زموږ د هنرونو د ښار ځوانه سندرماره، هنر دې د مین زړه ویښېدو ته ځي ماښام دی. یو څوک د سیند په غاړه د لمر مخو ننداره کړي، یو څوک د سیند په غاړه ژړېدو ته ځي ماښام دی. یو څوک د سیند په غاړه، یو څوک د سیند په غاړه د لمر مخو ننداره کړي، یو څوک د سیند په غاړه ژړېدو ته ځي ماښام دی. یو څوک له بلها هیله امیدو سره وردرومي، یو څوک د کور څلورو دیوالو ته ځي ماښام دی. یو څوک له بلها هیله امیدو سره وردرومي، یو څوک د کور څلورو دیوالو ته ځي ماښام دی. ارشاده ننداره که د سپین مخ مې کوې راسه، د کور ځینې وګړي تراوو ته ځي ماښام دی. دا اخري بیت بیا ډېره مننه. ارشاد ننداره که د سپین مخ مې کوې راسه، د کور ځینې وګړي تراوو ته ځي ماښام دی. ډېر خوندور. ارشاد صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخه کړې؟ ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب. د حالات داسې جوړ وه چې باید څوک شاعري وکړي، نو کېدای شي دې حالاتو زه دې ته مجبوره کړې یم تر څو شعر او شاعري وکړم. او زما د شعر سره د کوچنوالي څخه علاقه هم وه، نو بالاخره دغه زما علاقه او مینه د دې جوګه وګرځېدل چې زه شعر ولیکم. ډېره مننه ارشاد صاحب. څومره کلونه به کېږي چې شعر شاعري ته؟ تقریبا 10 کاله تر 12 پورې داسې کېدای شي کېږي. 10-12 کاله ډېر کلونه کېږي. څومره غزلونه، شعرونه څومره لیکلي تعداد یې درته معلوم دی؟ ډېره مننه. خیر ویسي. هغه شعرونه چې حساب ورباندې کېږي یا زما په نظر ښه شعرونه وي، کېدای شي تر 100 زیات نه وي، او تقریبا د 1.5 شعرو په شاوخوا کې به مې شعرونه لیکلي وي. زه ډېره کمه شاعري کوم. 1.5 څنګه دی؟ د کتاب اراده چاپ ناچاپ کتاب لري یا نه؟ ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب. اوس د حالات زما په نظر دې ته به نه وي جوړ چې کله یو شاعر شعري ټولګه چاپوي یا یې نندارې ته وړاندې کوي. نو موږ وایو چې کله حالات سمیږي، ستونزې له منځه ځي، بیا به هغه وخت د شعر د چاپ دپاره یا د ټولګې دپاره یو آمادګي ونیسي. اوس فلحاله کوم آمادګي نه لرم. ډېره مننه ارشاد صاحب. راځه مسلسل 3-4 غزلې درنه اورو، بیا که کوم پوښتنه پاته ورته راګرځو. ډېره مننه. خیر ویسي. شعر به درته ووایم چې د بیا لیدو یې عجله کړې ده، چا چې د هغې ننداره کړې ده، مینان وژنې د بڼو په غشو، هغې نن داسې اراده کړې ده. لاس د خیرات مې چاته پورته نه کړ، په غریب حال مې گزاره کړې ده، او ملګرو تاسې شیریني ترې واخلي، ځکه ارشاد شاعر کوزده کړې ده. دا غزل مې ډېر مخکې لیکلی دا اخري بیت یو ځل بیا. ډېره مننه. ملګرو تاسې شیریني ترې واخلي، ځکه ارشاد شاعر کوزده کړې ده. بل غزل درته وایم چې لمر زموږ د غرونو په سر چیرته دی، ژړ د کوکنار ګل مازدیګر چیرته دی، ښار کې نو د کلي چکر چیرته دی، شال د جنکو په ګودر چیرته دی، او فکر کوم شیخ به سهوسه وي اوس لا نیمه شپه د سحر چیرته دی. شیخ
فکر کوم شیخ به سهو سوی وي اوس لا نیمه شپه ده سحر چیرته دی موږ خو ملنګان د زیارتونو یو موږ باندې د ښکلو نظر چیرته دی موږ خو ملنګان د زیارتونو یو موږ باندې د ښکلو نظر چیرته دی خلک اوس کارو ته مزدوران نیسي کار د هر چا خپل سو اشر چیرته دی خلک اوس کارو ته مزدوران نیسي کار د هر چا خپل سو اشر چیرته دی ستا هر ادا چې سندریزه کړم زما خوار سره داسې هنر چیرته دی ستا هر ادا چې سندریزه کړم زما خوار سره داسې هنر چیرته دی. ډېر خوندور. بل غزل ډېره مننه. خیر وسی غزلونه خو ظاهري صاحب ډېر دي دا چې زه د پتن دلته راغلی یم ټول د ذهنه درته وایم دا چې کومه تېروتنه کېږي د هغې په بابندې بیا بخش در څخه غواړم. نو بل غزل به درته وایم چې د پخوانیو غزلونو څخه به درته وایم ځکه نوي غزلونه مې کیدای شي اوس ذهن ته رانسي. د پخوانیو غزلونو څخه به یو غزل درته وایم روژې ته ځانګړی دی دا چې اوس روژه ده نو کفایت کوي د می په ډکو پیالو درځه روژه ماته کړو د می په ډکو پیالو درځه روژه ماته کړو و میخانې ته پتلو درځه روژه ماته کړو او نن ورځ که هره کم و دا دی خدای تیره کړله نن ورځ که هره کم و دا دی خدای تیره کړله د مور د لاس په خوړو درځه روژه ماته کړو او درځه چې ویل ولو ښه ورته ډېر وژاړو درځه چې ویل ولو ښه ورته ډېر وژاړو د ژوند په تیرو کیسو درځه روژه ماته کړو او د هنر تږی یمه تنده مې نه ماتېږي د هنر تږی یمه تنده مې نه ماتېږي د انصاري په شعرو درځه روژه ماته کړو د می په ډکو پیالو درځه روژه ماته کړو میخانې ته پتلو درځه روژه ماته کړو. ارشاد صاحب د شعرو کومه بڼه مو خوښېږي حماسي عشقي؟ ډېره مننه ښاغلی ظاهري صاحب زه خپل عاشقانه شعرونه خوښوم عشقي شعرونه مې د خوښه شعر دی. ډېره مننه. ستا هغه مخکیني بیتونه ووایي ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې او بالکل داسې یو غزل و فکر نه کوم چې ټول به مې په ذهن کې خو څو بیتونه یې د هغه څخه درته وایم. ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې یار په مخ ګلان راووهل چې داسې ما ویل ستا نو ښکلول د مینې زده دي ما ویل ستا نو ښکلول د مینې زده دي چشمکان یې راته ووهل چې داسې دا بیت بیا ورو ما وې ستا نو ښکلول د مینې زده دي چشمکان یې راته ووهل چې داسې ما وې څنګه دې زه وایستم له زړه نه دې بنګړي د لاسه وایستل چې داسې دا بیت ما وې څنګه دې زه وایستم د زړه نه دې بنګړي د لاسه وایستل چې داسې ما وې بېله ما دې ژوند څنګه تېرېږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې ما وې بېله ما دې ژوند څنګه تېرېږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې ما ویل ورته چې زړونه څنګه وړې ته عجیبه غوندې یې ومسکل چې داسې ما ویل ورته چې زړونه څنګه وړې ته عجیبه غوندې یې ومسکل چې داسې تر دغه ځای مې دغه شعر یاد خوندور وایي سا چې پکې ستړي او ناڅا سا چې پکې ستړي او ناشاده وباسم خپله جنازه به له هېواده وباسم خپله جنازه به له هېواده وباسم او څوک دي دلته څوک دي اوري څوک ږدي درته غوږ چاته دي د ماتې خولې فریاده وباسم ډېره لا او کټ مټ همدغسې لکه تا چې کړمه هېر کټ مټ همدغسې لکه تا چې کړمه هېر زه به دې همدغسې له یاده وباسم او ذهن به مې وتوږمه نوم به دې کړم وران ذهن به دې وتوږمه نوم به دې کړم وران تا به نور د خپل ذات له بنیاده وباسم. ډېره لا ښاغلی ظاهري صاحب اختر ته ځانګړی یو شعر در سره شریکوم دا چې اختر هم را روان دی نو زه دغه وخت مناسب وبولم چې ووایسي پس له مودو د خپل جانان دیدن کوي اختر دی پس له مودو د خپل جانان دیدن کوي اختر دی وربل کې ګل ږدي او ځان سینګاروي اختر دی او سحر وختي په شور ماشور د ماشومانو ویښ شوم سحر وختي په شور ماشور د ماشومانو ویښ شوم وخت د جمعاتې مورکۍ وریجې پخوي اختر دی. ډېره مننه. سحر وختي په شور ماشور د ماشومانو ویښ شوم وخت د جمعاتې مورکۍ وریجې پخوي اختر دی پیغلو نکریزو باندې مینه د هیواد وشوده پیغلو نکریزو باندې مینه د هیواد وشوده افغانستان پر خپل ورغو رسموي اختر دی. ډېره مننه. پیغلو نکریزو باندې مینه د هیواد وشوده افغانستان پر خپل ورغو رسموي اختر دی وایي چې سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو
ارشاد دغه ناره هر افغان وهي اختر دی. غم ته دې پرېښودم تیارو باندې دې وسپارلم. غم ته دې پرېښودم تیارو باندې دې وسپارلم، چا چې وژلی وم هغو باندې دې وسپارلم. او ته چې راګرځې زه به تورې خاورې سوی یم، ته چې راګرځې زه به تورې خاورې سوی یم، د بېلتانه په سرو لمبو باندې دې وسپارلم. اوس مې رنګونه د سپرلي رخسار کې ملټوه، اوس مې رنګونه د سپرلي رخسار کې ملټوه، ته چې روان سوې په پښتو باندې دې وسپارلم. ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. زه بل غزل هم درته وایم. شیرابه مې تر خولې درته وتله ځوانې مرګه، شیرابه مې تر خولې درته وتله ځوانې مرګه، څه زما له وجې مړ سولې څه خپله ځوانې مرګه. او نه چا باندې مین نه چا باندې راخور سوې، نه د چا د سر سایه سوې. نه چا باندې مین نه چا باندې راخور سوې، نه د چا د سر سایه سوې، و خاورو ته مې یوړلې وربله ځوانې مرګه. او شیراوي خوږې نه وي مګر دا شیرا خوږه وه، شیراوي خوږې نه وي مګر دا شیرا خوږه وه، چې کله به مورکۍ راته ویله ځوانې مرګه. او ارشاد چې به جالبې د تیر ژوند کړلې ور یادې، هغې به په خندا غبرګه کړه ځغله ځوانې مرګه. ستا ګل بدنه په اور وسوځېده، لور دې وطنه په اور وسوځېده، په صبر صبر یې ځواني خاورې کړه، په صبر صبر یې ځواني خاورې کړه، د چا څرمنه په اور وسوځېده. په صبر صبر یې ځواني خاورې کړه، د صبر ونه په اور وسوځېده، د چا وجود لا لمر لیدلی نه دی، د چا څرمنه په اور وسوځېده. د زړه خبره مې په زړه پاتې سوه، د زړه خبره مې په زړه پاتې سوه، زړه کې دننه په اور وسوځېده، هلک غربت له کلي وویستلو، هلک غربت له کلي وویستلو، د جنۍ ژمنه په اور وسوځېده. ارشاد صاحب یو وروستی غزل درنه اورو. زه دوه درې بیتونه درته وایم، وروسته یو غزل درته وایم. ژوند و یوه بیل جهان ته وړمه بیرته نه راځم، ژوند و یوه بیل جهان ته وړمه بیرته نه راځم، هر څه له الف پیلومه بیرته نه راځم، او ځان سپارم وجود سپارم، ساګانې سپارم روح سپارم، سر له یوه ښکلې جارومه بیرته نه راځم، ځان سپارم وجود سپارم، ساګانې سپارم روح سپارم، سر له یوه ښکلې جارومه بیرته نه راځم، او رانې که په ما پسې غباره د پلو نشي، چا پسې په ورکو لارو ځمه بیرته نه راځم. دلته یو غزل دی، وی وران می بیتا ژوند وی چې دا ولي وي، وران می بیتا ژوند وی چې دا ولي وي، حال می ډیر بې خوند وي چې دا ولي وي، او ستا غوندې ښایسته ځوانان چې وینم، ظاهري صاحب ستا غوندې ښایسته ځوانان چې وینم، ټوله اخلاصمن وي چې دا ولي وي، او دلته چې زړګی د چا غلا سوی وي، دلته چې زړګی د چا غلا سوی وي، تا پورې اړوند وي چې دا ولي وي، او زه چې سجره د ښکلو وګورم، زه چې سجره د ښکلو وګورم، ټوله د هلمند وي چې دا ولي وي. ډېره مننه. زه چې سجره د ښکلو وګورم، ټوله د هلمند وي چې دا ولي وي. ای ارشاد ستا شاعري ستا غزل ښکلی بند په بند وي چې دا ولي وي. ډېر خوندور. ارشاد صاحب ډېره مننه دا چې د خپرونې وخت ته ګورو، نو وخت نور اجازه نه راکوي. ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه مو منله. ډېره مننه ظاهري صاحب ستاسو څخه، د سکون راډیو د ټولو کارکوونکو څخه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ مو په شاعرانو باندې شمار کړل او زموږ شعر مو د اورېدونکو تر غوږه ورسوي. ډېره مننه. ډېره مننه ارشاد صاحب. اوس مې څه ویل چې څه در سره راوړه، هو یو یخ ګیلاس اوبه در سره راوړه، ته راځې خو هغه تل در نه هېرېږي، خیر دا ځل خو مې څه در سره راوړه. او یو ماشوم ویله پلاره هېر دې نه سي، دا ځل ماته سپاره در سره راوړه. د سکون اف ام درنو اوریدونکو دا وه شاعرانه بنډار خپرونه چې ما ټکور درته وړاندې کړه. تر بیا چې موږ ترې ولې داسې خپرونې راځو، نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.